السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپس چینل څخه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو زموږ نننۍ ویډیو ده د یوټیوب چینل کې د یوټیوب چینل او د ایمیل جیمیل د ساتلو په اړه څنګه کولی شو خپل ایمیل او یوټیوب چینل د هیکرانو نه یا د هغه کسانو نه وساتو چې کوم کسان چې غواړي زموږ چینل یا زموږ ایمیل هیک کړي یا کسان کوم چې زموږ پاسورډ سره وي یاد کړی وي دغه کسان به څنګه کولی شي خپل چینل وساتو. که دا کار تاسو وکړئ که چاته تاسو خپل ایمیل او پاسورډ هم ورکړئ نو بیا هم نشي کولی چې تاسو چینل او ایمیل چې د هغه خلاص یا هیک کړي. د ټول نه مخکې به تاسو اول په دې پروفایل باندې به کلیک وکړئ او بیا په دې منیج یور ګوګل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته چې کله تاسو راغلاست دې ځای ته دلته به په دې سیکیورټي باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ نو دلته به تاسو لاندې راسئ ښکته او دا سټپ 2 ویریفیکیشن باندې به دلته یو ځای کې دا یوز یور فون ټو ساین ان دلته چې تاسو کوم فون غواړئ کوم فون رجسټر کړئ نو تاسو به صرف دغه فون له ساین ان کېدای شي خو هغه صحیح نه ده. سټپ 2 ویریفیکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ نو بیا به له هغه وروسته تاسو کته راسئ او ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو نه بیا کله چې تاسو ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو نه هغه د ایمیل کوم ایمیل نه چې تاسو ساین ان غواړئ د سټپ 2 ویریفیکیشن ورته فعاله کړئ د هغه پاسورډ تاسو نه غواړئ هغه پاسورډ ورته ورکړئ. زه ورته خپل پاسورډ ورکوم. ما ورته خپل پاسورډ ورکړ اوس په نیکس باندې کلیک کوم. تاسو بیرته هماغه ځای ته راشئ دلته تاسو د ټلیفون نمبر غواړئ هغه نمبر به تاسو ورته ورکړئ کوم چې تاسو سره فعاله وي او هر وخت تاسو سره فعاله داسې نمبر ورته مه ورکوئ چې بیا وروسته بیا تاسو ته مشکل جوړ شي ځکه چې دې ته هر ځل چې تاسو یو کمپیوټر یا نوي ټلیفون له لارې ساین ان کېږئ نو تاسو ته به یو د میسیج راځي تایید لپاره یو کوډ به وي په کې شپږ نمبر به پکې وي نو بیا چې تاسو هغه نمبر وکړئ بیا به تاسو خپل هغه جیمیل یا یوټیوب چینل ته د ساین ان کېدای شئ. د دې نه بغیر د دې نه نشي کېدای نو تاسو داسې نمبر ورکړئ چې هغه هر وخت اکټیو وي او فعاله وي تاسو سره چې ستاسو په نوم رجسټر شوي وي نو ما خپل نمبر ورکړو نو اوس به زما ټلیفون ته هغه میسیج چې د هغه د ویریفای کولو لپاره هغه میسیج به راشي او هغه نمبر به دې ځای کې ورکړم او خپل ایمیل کې به سټپ 2 ویریفیکیشن چې دغه به فعاله شي. د دې سره تاسو ته هېڅوک هم نشي کولی د دې نه وروسته چې تاسو ایمیل ته ساین ان شي که تاسو خپل ایمیل او پاسورډ هم ورکړئ بیا هم هغه نشي کولی ځکه چې ستاسو سیم کارت ته به یو میسیج راځي او هغه کوډ به د هغه کس نه غواړي. دا ډېره یو ښه لاره ده. دا د هغه میسیج ما ته ورسېد نو زه اوس هغه نمبر دلته داخلوم او له هغه وروسته په نیکس باندې کلیک کوم. د هغه وروسته زما سټپ 2 ویریفیکیشن چې د هغه به فعاله شي. دلته لیکلي چې تاسو خپل هغه چې د هغه آن کړئ ټرن آن باندې به کلیک وکړم. دا د سټپ 2 ویریفیکیشن آن شو نو دې نه وروسته که زه خپل نوي کمپیوټر یا موبایل لارې ساین ان کېږم نو ما ته به دا میسیج هر ځل راځي او زه نشم کولی چې د نوي موبایل یا نوي کمپیوټر لارې ساین ان شم بغیر د دې میسیج نه د سیم کارت د میسیج نه. سیم ته به زما میسیج راځي هغه میسیج به ورکوم د تایید لپاره بیا به نو زه خپل ایمیل یا یوټیوب چینل ته ساین ان کېږم. دا وه زموږ نوې ویډیو. که ویډیو مو خوښوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.